نبوي سيرت يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زمون خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژوند خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې، ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت. وتستمر سلسلة في السيرة المؤصلة قد صبر العباد فكتب الجهاد فشمروا وجدوا رمى النبال سعدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا هوریت رادیو ډیرو درنو او معززو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ بایاست او د ژوند چارې به په ډېرې خوښۍ او سلامتیا در باندې تېرېږي. معزز اوریدونکو، دا د یو ځل بیا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم د خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه روحاني ستاسو په درنه خدمت کې حاضر سوی یم. هیله مند یم چې د خپرونې د پای تر شیبو زموږ ملتیا وکړئ. تحويل وجه القبلة من قدسنا لمكة. معززو اوریدونکو، موږ او تاسې یادونه وکړه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د غم کال راغی چې د هغه له امله د زړه ډېر ودرېدی او ډېر له ستونزو سره مخ شو. د اکا او میرمن خدیجة الکبرا رضی الله عنها وفات شوه. له دې وروسته قوم د هرې خوا څخه په رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظلم او ستم او کړاوونو لړۍ تیزه کړه. که څه هم درنو اوریدونکو دغه ظلم او تیری له مخکې څخه هم روان و، خو د ابوطالب له مړینې وروسته یې سخت زور واخیستی چې له امله یې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سختو ستونزو سره مخ شو. دوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ظلم او ستم شروع کړ چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې ځمکه تنګه او سخته سوه. اړ سو چې د مکې څخه د باندې ووځي. د همدې له امله رسول الله صلی الله علیه وسلم د سخت غم او خفګان په حالت کې د طایب په لوري روان سو. په دې نیت او امید ووتی چې شاید هلته یا یې څوک بلنه ومني او مسلمان سي او یا ورته پناه ورکړي او د ده ملاتړ وکړي. خو داسې ونه سوه. نه یې چا بلنه ومنله او نه ورته چا پناه ورکړه، بلکې هلته له داسې سختیو او تنګسیو سره مخ سو، داسې غمونه او ستونزه ورباندې راغله چې تر اوسه دی نه و ورسره مخ سوی او نه هم د خپل قوم د خوا څخه دغسې ځورول سوی و، چې درنو اوریدونکو تفصیل به انشاءالله وروسته درته ذکر کړو. في السنة الثانية للهجرة الغالية د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په څنګ کې د ده په ملګرو هم د ظلم او ستم بازار خورا ګرم سو.
د همدې ظلم او ستم له امله ابو بکر رضی الله عنه اړ سو چې له مکې څخه د باندې ووځي او حبشې ته هجرت وکړي، چې بیا په همدې نیت له مکې څخه ووتی. څه وخت چې د برک الغمات سیمې ته ورسېدی نو هلته له ابن دغنه سره مخ سو. قدرمنو اورېدونکو، ابن اسحاق رحمه الله په دې اړه داسې وایي کله چې ابو طالب مړ سو نو د هغه له مړینې وروسته قریشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زورولو په موخه دومره ناوړه هڅې وکړې چې د ابو طالب په ژوند کې تصور هم نسو کېدلی، تر دې چې یو جاهل قریشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر د خاورو یو کڅوړه ورچپه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په همدغسې حالت کې کور ته ولاړی. یوه لور یې ورغله او ژړل یې او د ژړا په حالت کې د خپل پلار سر ومینځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل لور جانې مه ژاړه، الله سبحانه وتعالی ستا پلار خامخا ژغوري. غزوات يرى بها الثبات 7 هي المشتهرة لدى قتال الكفرة. درنو اوریدونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت دا خبره کوله ترڅو چې ابو طالب ژوندی و له قریشو مې داسې بده ورځ نه ولیدلې چې زه به یې ځورولم، خو چې هغه مړ سو نو داسې بده ورځ مې هم ورڅخه ولیدله، یعنی ډیر سخت یې ځوروي. دا چې قدرمنو اوریدونکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کال کې 2 سترې هستۍ له لاسه ورکړې او له نورو ډول ډول ستونزو او کړاوونو سره مخ سو، نو له همدې امله یې دغه کال د غم په کال ونوموه او په همدې نوم یې شهرت وموندی. كما النبي قد أحب وكان في شهر رجب. له سودا رضی الله عنها سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده. قدرمنو اوریدونکو، د نبوت په همدې لسم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د سودا بنت زمعه رضی الله عنها سره واده وکړ. دا رضی الله عنها د لومړنیو مسلمانانو له جملې څخه وه او د حبشې په 2م هجرت کې هم برخمنه وه. د دې میړه سکران بن عمر نومیده، هغه مسلمان سوی و. د هغه په اړه داسې راځي قدرمنو اوریدونکو چې یا په حبشه کې د هجرت په موده کې او یا هم مکې مکرمې ته د راتلو پر مهال وفات سوی. سعودي رضی الله عنها چې د عدت موده تیره کړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام ورولېږه. دې رضی الله عنها یې پیغام ومنه او په دې توګه سودا رضی الله عنها هغه میرمنه وه چې د خدیجې رضی الله عنها د مړینې وروسته یې د نورو میرمنو څخه مخکې د ام المؤمنین لقب خپل کړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن سوه. څه وخت یې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په نوبت تیروه او د لږ وخت وروسته یې خپل نوبت عایشې رضی الله عنها ته بیا وبخښئ. وخيبر وفتح لمكة يصح حنين قبل ختمها تبوك كي تتمها. قدرمنو اوریدونکو، دا وه د سعودي رضی الله عنها د واده کیسه. خو د مسلمانانو حال ته په کتلو سره په داسې وخت کې هغه خلک هم حیرانیږي چې د قوي اعصابو لرونکي وي. دوی هم وایي هغه څه وه او کوم اسباب چې مسلمانان یې د ثابت قدمۍ او په یوه خبره د ټینګ پاتې کېدو دومره لوړې ځینې ته رسولي وه. دوی په داسې ستونزو څنګه صبر کوه چې یوازې په اورېدو یې له ویرې وریښتیان درېږي او تش په اورېدو یې زړونه لرزېږي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا چې ډیر وخت دا ډول پوښتنې خلکو ته پیدا کیږي، نو ښایي چې هغو لاملونو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو چې له امله یې مسلمانان ثابت قدمه وه. 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام. لومړی پر الله تعالی ایمان.
قدرمنو اوریدونکو تر ټولو مهم او بنیادی لامل دا و چې دوی په یوازې الله تعالی ایمان درلود او الله سبحانه وتعالی یې په صحیح معنا پیژندلی و. ځکه هر کله چې ایمان په سمه او پخه توګه په زړه کې ځای ونیسي نو بیا له غرونو سره سر وهي. داسې نه دی چې دی به مات کړي بلکې غرونه به رژوي. هر کله چې ایمان دومره پوخ سي نو بیا د داسې پوخ او قوي ایمان لرونکي پر وړاندې د دنیا ستونزې که هر څومره ډیرې او سختې سي بیا هم د دوی په وړاندې داسې مثال لري لکه د بندونو، برجونو او کلاګانو ورانونکو سیندونو پر سر چې زږ وي. ځکه د دوی په زړونو کې ایمان ځای نیولی دی. د دوی په زړونو کې چې پوخ ایمان له امله کوم خوند او مزه پیدا سوی دا ډول ستونزې پر وړاندې هیڅ ارزښت نه لري او پر دوی هیڅ اغیزه نه کوي. دا ځکه چې الله سبحانه وتعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ژباړه ځګ له منځه ځي او هغه څه چې خلکو ته ګټه رسوي هغه په ځمکه کې پاتې کیږي. دا هغه بنسټیز لامل دی قدرمنو اوریدونکو چې د دې څخه بیا نور لاملونه او علتونه هم راوځي چې د ثابت قدمۍ په برخه کې ډیره ګټه کوي چې له هغو څخه به ځینې تاسو ته بیان کړو. في الشهر لنا زكاة الفطر صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام. دوهم زړه راکشونکی مشر. قدرمنو اوریدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوازې دا چې د مسلمانانو رهبر و بلکې د ټولې بشري ټولنې مشر او رهبر و. هغه له هره پلوه ښکلی او منلی و. د ښکلي بدن او جسامت خاوند و. ښکلي اخلاق یې درلودل، تل یې نیکي کولې، پاک نفس یې درلود او د داسې خوی خاوند و چې د سترګو په رپ کې یې زړونه ور خپلوله. چا به چې د زړه له تله ورسره ولیدل نو په یوه نظر به یې د خپلو زړونو واګې له لاسه ووتل. په رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په یوازې ځان هغه ټول ښکلي صفتونه راټول سوي و چې په منل سوو کسانو کې په مجموعي توګه راټول سوي وي. د شرافت، خیر او برکت ټوټه وه. د پاکوالۍ، امانتدارۍ، رښتینولۍ او د خلکو د خیر غوښتنې ښکلي صفات یې په خټه کې اغشل سوي وه او دا صفات یې دومره لوړې درجې ته رسېدلي وه چې دوستان خو پرېږده چې دشمنانو ترې هم انکار نه سو، یعنی منکر کېدلی نه سوله. هر چا به پرې باور درلود او هره خبره یې د منل کېدو وه. له همدې عمله له نبوت څخه مخکې هم په صادق او امین سره مشهور و. قدرمنو اوریدونکو 3 قریشي مشرانو له یو او بل څخه په پټه د قرآن کریم تلاوت ته غوږ نیولی و. وروسته 3 واړه پوه سول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه قرآن کریم اوریدلی دی. ابو جهل هم د دغو 3 کسانو له جملې څخه و. بیا 3 واړه په یو لاره کې سره یو ځای سوله. یوه یې له ابو جهل څخه پوښتنه وکړه: ای ابو الحکمه، کوم څه دي چې له محمد صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل په اړه یې څه نظر لري؟ ابو جهل وویل: دا چې ما له هغه څخه څه اوریدلي یا نه، اصلي خبره دا نه ده. اصلي خبره دا ده چې زموږ او د عبد مناف د اولادي ترمنځ په مشرۍ باندې لانجه ده. هغوی به غریبو او اړمنو ته خوراک ورکوه، موږ هم دا کار کړی دی. اړمنو ته به یې لاس ورکوه، موږ هم دا کار کړی دی. هغوی په جنگونو کې جنګیالیو ته اسونه تیار کړل، موږ هم تیار کړل. هغوی مخورو خلکو ته ډالۍ ورکړې، موږ هم له هغوی وروسته سوي نه یو. تر دې چې موږ په دې ډګر کې زنګون په زنګون او ګونډه په ګونډه ورسره روان یو. زموږ او د هغوی مثال داسې سو لکه د یوه ځغاستې د سیالۍ په میدان کې چې
دوه اسخلونکي او د هغوی اسونه پښه په پښه ځنګون په ځنګون او ګونډه په ګونډه برابر او مساوي روان وي او هر یو هڅه کوي چې تر مخه سي د سیالۍ دا میدان همداسې تود روان و اوس د عبد مناف اولاد دعوه کوي چې زموږ له منځ څخه الله سبحانه وتعالی یو نبی را لېږلی داسې نبی چې له اسمان څخه وحی ورته راځي نو تاسو ووایست چې موږ داسې کس له کومه راوړو آیا موږ داسې کس پیدا کولی سو خو دومره ده چې قسم په الله نه پرې ایمان راوړو او نه به یې رښتینی وکړو او قدرمنو اوریدونکو ابو جهل به تل ویله محمد صلی الله علیه وسلم موږ دا نه وایو چې ته درواغجن یې بلکې تا چې کوم دین راوړی موږ ټول یې درواغ ګڼو او الله سبحانه وتعالی یې په اړه داسې فرمایي بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ژباړه اے محمد صلی الله علیه وسلم یقینا موږ په دې پوهیږو چې دوی کومې خبرې کوي له امله یې ته خفه کیږې خو بېشکه دا خبره ده چې دوی تا دروغجن نه ګڼي بلکې دغه ظالمان په اصل کې د الله تعالی له آیاتونو څخه انکار کوي معزز اوریدونکو د دې خبرې تفصیل مخکې تاسو ته موږ بیان کړی وو چې یو وخت 3 واره په پرلپسې توګه کافرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سپکې سپورې وکړي په دریم ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ورته راواړوه او دوی ته یې وویل ای قریشو ما تاسو ته مرګ راوړی دی بیا ناست خلک دومره وویرېدل چې سخت ژبې او بدویونکي هم هڅه کوله چې په نرمه خبره له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ځان خلاص کړي او د ده غصه کمه کړي وقد جرت أحداث بخيرها نغاث في السنة الثانية للهجرة الغالية في السنة الثانية للهجرة الغالية قدرمنو اوریدونکو یوه بله ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لمانځه ولاړ و کله چې سجدې ته ولاړی نو ځینو ناپوهانو ورباندې د اوښ لرې وغورځوه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له همدې سجدې څخه سر راپورته کړ نو دوی ته یې ښېرا وکړه په ناببره توګه ټول داسې وویرېدل چې له خولو یې خندا ورکه سوه او خپل مرګ ورته مخې ته ودرېدی پر ځانونو پوخ باوري سول چې خامخا به ختمیږي همدارنګه قدرمنو اوریدونکو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابولهب زوی ته بده دعا وکړه نو هغه دومره وویرېدی او د خپل مرګ په اړه دومره باوري سو چې کله یې شام کې د سفر په حالت کې زمری ولیدی نو په چغو چغو یې وویل چې قسم په الله محمد په مکه کې دی او زه یې دلته ووژلم قدرمنو اوریدونکو ابی بن خلب به تل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اخطارونه ورکول چې خامخا به دی وژنمه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وفرمیل ته مې نسې وژلی ان شاء الله زه به تا وژنمه نو د احد په غزا کې چې کله په ده باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تور یا نیزې حمله وکړه که څه هم زخم یې ډیر ژور نه و بلکې باریک و خو بیا هم د سختې نارې او چغې وهلې او ویې ویل نه ما ته یې په مکه کې ویلې وه چې خامخا به دې وژنم دا خو وار دی قسم په الله که یوازې پر ما توکلی وای نو خامخا به یې زه وژلی وای او قدرمنو اوریدونکو دې ته ورته یوه ورځ سعد بن معاذ امیه بن خلف ته وویل ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي چې تا به مسلمانانو ووژني د دې خبرې په اورېدو سره امیه بن خلف دومره ویرې ونیوی چې کلک هوډ یې وکړ چې له دې وروسته به بیخي له مکې څخه د باندې نه وځي
خو کله چې د بدر غزا سوه او د ابو جهل د ډیر ټینګار له امله په غزا کې د ګډون لپاره ووتی، نو د تګ لپاره یې تر ټولو تکړه او ګړندی اوښ واخیستی، تر څو د خطري شیبو په لیدلو سره د جنگ له میدان څخه ځان وباسي. چې بیا یې ښځې ورته وویل: ابو صفوانه، ایا د خپل یسربي ورور خبره دې له یاده ووتله چې جنگ ته روان یې؟ ده ورته وویل: خبره مې په یاد ده، نه غواړم چې جنگ کې ورسره برخمن سم، یوازې یو څو قدمه ورسره ځمه، بیرته شاته راځم. ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل. نو قدرمنو اوریدونکو، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو حالو. بل پلو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو خبره ده چې د هغو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی روح، سا، زړه او سترګې وي. په خپلو منځونو کې دومره مینه وه او مینه یې دومره تیز روانه وه لکه اوبه چې روانې وي. د دوی زړونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته دومره په تیزۍ سره رامات او ورتلونکي وه لکه اوسپنې چې مقناطیس ته ورمات یا ورتلونکي وي. چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن د خلکو لپاره تصوري محبوبه او د خلکو د زړونو لپاره مقناطیس وو. همدغه پاک او رښتینې مینه وه چې هر سړی دې ته تیار و چې سر یې پریسي، خو باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوک هم خوږ نسی او نه هم په پښه ځوز ننوځي. في السنة الثانية للهجرة الغالية قدرمنو اوریدونکو، موږ به په مکه مکرمه کې د ابي بکر رضی الله عنه یوه کیسه درته بیان کړو، خو په بله خپرونه کې، ځکه نننۍ خپرونه او وخت مو هم دومره و. نور نو له تاسو سره مخه ښه کوو په دې هیله چې زموږ پاتې خپرونې تر پایه راسره واورئ. پاتې شیبې مو نیکمرغه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. صام النبي بالعدد 9 أعوام تعد ودأبه الصيام والجود والقيام يدارس القرآن مع جبرائيل كان يحب الاعتكاف عن نومه نبوي سيرت. يا من يحب المصطفى محمدا ومن مشى على هداه واقتدى أهديك د نبوي اخلاق زده کړه، پرې عمل او تر نورې رسول د هر مؤمن مسؤلیت دی. زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوږ ژونده خبر یی. هغه مبارک په ماشومتوب، ځوانۍ او پاخه عمر کې څنګه ژوند کړی. ولی ټوله دنیا کې تر ټولو ګران او محترم دی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ژوند خوږې کیسې. ټولنه کې ژوند، د کفارو پر وړاندې مبارزه او جهاد او د مبارک د لوړ شخصیت نور اړخونه ټول په نبوي سیرت خپرونه کې اوریدلی شئ. نبوي سیرت هر شنبه او دوشنبه ماسپښین په 1 بجه او تکرار یک شنبه او سه شنبه په همدې وخت له هوریت رادیو نشریږي. نبوي سیرت.